د 2020 کال د اګست په 21مه ځینو رسنیو د کرکټ بورډ له قوله خبر خپور کړ چې افغانستان به په هندوستان کې د 3 اړخیز شلوریز سیریز کوربتوب کوي. خبر و چې افغانستان به د استرالیا او ویسټ انډیز لوبډلې کوربتوب کوي او شلوریزې لوبې به نندارې ته وړاندې کوي. اوس د یاران ځینو لوستونکو پوښتنې کړي چې هغه لوبلړۍ څنګه شوه، شته او که نه. د دې لوبلړۍ په اړه باندې 2020 کې 3 وړو کرکټ بورډونو د هوکړې سر خوځولی و، خو لا هم دقیقه نیټه نه ده اعلان شوې. سیریز د 2021 کال د نړیوال شلوریز جام څخه وړاندې ترسره کیږي. لا هم نړیوال جام ته 5 میاشتې پاتې دي او د 3 اړخیزې لوبلړۍ لوبې به هم د نړیوال جام په درشل کې ترسره شي. تر دې دمه افغانستان له استرالیا سره شلوریزو لوبو کې نه دی مخ شوی او که دا لوبلړۍ ترسره شي دا به لومړی ځل وي چې افغانستان او استرالیا شلوریزو لوبو کې مخ کیږي. دلته افغانستان په هند کې د 2 نورو هیوادونو کوربتوب ته ټټر وهلی دی، خو که هند کې راتلونکو 5 میاشتو کې بیا هم د کرونا وایرس پراخ وي بیا نو کوربتوب په هند کې له ستونزو سره مخ کیږي. که بیا هم لوبې کیږي بیا به افغانستان په دوبۍ کې کوربتوب ته غاړه کیږدي، خو ښایي نړیوال جام د هند پر ځای په سریلانکا، انګلستان او یا هم دوبۍ کې ترسره شي. 2020 کال کې کله چې جار عبدالرحیمزی د کرکټ اجرایه رئیس شو نو هغه هم د دې سیریز په اړه ویلي و چې دا سیریز به 3 اړخیزه وي او له نړیوال جام څخه به څو ورځې وړاندې ترسره شي. 2020 کال کې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د 5 لوبو لوبلړۍ د کرونا له امله کینسل شوې وه. نو د افغانستان د 3 اړخیزې لوبلړۍ په اړه خبر همدا دی چې د دې لوبو خبره شوې ده. 3 واړه کرکټ بورډونه سره سلا شوي دي، خو دقیقه او مناسبه نیټه یې هم تر اوسه نه ده اعلان شوې، خو ښایي چې 4 میاشتې وروسته یې پته ولګیږي.